د کرک حالاتو وقتاً فوقتاً پته راته لګېده. نن د پاکستان تحریک انصاف د ضلع کرک په ورکرانو باندې کوم حکومت یا پولیس چې کوم ظلم کړی دا، ډپټي کمشنر چې کوم زیاتوب کړی دا، پاکستان تحریک انصاف د دې ډور مذمت کوي. هسې ظلم کوو لګیا یو. هغه نن حیدر خان راغلی و کرک ته، هغو ته اجازت و او دا موډ چې کوم دي دا لکه چې له کافرستان راغلي وو چې ټیر ګیس ته په ورکران دي ونیول. و چې کوم ظلم دی تاسو هلته په کې پیچې لګولی ده، او په قسم چې که نن د راغلی وی یا به لکي بنو ټولو اغلانه به راتلل خلک، بیا به تاسو د پولیس زور به موږ کتلی. خو انشاءالله دا کم ظلم تاسو وکړو عدالتي طور باندې به موږ د دې مخنیوی کوو او قرار واقعي سزا به ورکوو. زه د کرک ورکرانو ډېر مشکور یم، د درنو عزتمندو خټکو او په کرک چې آباد چې څومره قبایل دي چې کوم تاسو محنت وکړو، څومره ګڼ تعداد باندې تاسو دا ایونټ پر راتلو، او ما سره هغه الفاظ نشته ده چې زه تاسو شکریه ادا کړم. دا مې در سره لوز ده چې انشاءالله په دغه کرک په جلسه کوو او د قانون په زور به کوو، او بیا به هلته ګورو چې حکومت که موږ مړی مړه مو دی کي په قسم په خدای کوو. کله کرک چې جلسه وي انشاءالله صرف کرک خلک به نه وي، دا ټول اغلا خلک پر غواړو او دلته په لکاو خلکو جلسه کوو. الله دې تاسو ته د دې نن واقعي حوالې سره خدای تحمل او صبر دې درکړي. چا ظلم کړی دا خدای د خپل عمل سره چې کوم ده او خپل قدرت سره دغو خلکو ته سزا ورکړي. انشاءالله قانوني طور باندې څومره امدادي زه به کوم. دا مې سره واته ده په دغه ضلع کرک چې به چې کوم ده ډېر دروند پروګرام کوو، او انشاءالله چې کله پروګرام کوو جلسې ته بیا به هر قسم تیاري مو به وي، د دو مو که ولي که مړی مو که ډبی مو که چرته